شاه حسین نه مې څه تپوسونه کول خو خبرې نشم کولی وایي ګران کار دی راځئ ماماجي راځئ حسینه څه خو ووایه ګرانه احساسات دې راته ووایه جاست بس دا یو خبره زبردستي دا وګورئ دونه رو رو یې راوستم که زه درته ووایم ولې وایي ویښته مې خرابېږي دا ښکاري وګوره سمې ګومنځ یې د ګوتو نه جوړې کړي دي او لګیا دی هغه د شیشې لم ورلو نو مونږ ځان د دې ټینشن نه خلاص کړی دوستانو هسې راته یم ګنجې سر مزه کوي چې کله نه مې بیا پاکي راښکېده نو باران د ودرېدو نوم نه علي شاه حسین خان چې زموږ کلاس فیلو هم دی له خیره سره واده دی ډېر ډېرې مبارک شي ورسرې فهد خانه مشر ورور یې دی د هغوی هم واده دی له خیره سرې ماشاءالله او دا ټول خپل خپلوان یې ولاړ دي ورسرې دا وګورئ دوستان یاران ښه مزه کوي ماشاءالله نو خدای دې په اسد خان هم دا ورځ زر راولي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دوستانو له خیره سره د اتوار مبارکه ورځ ده او زمون کلاس ویلو او زمون خوږ ملګری د شاه حسین کوم چې د کنډرو نه تعلق ساتي د هغوی واده دی او مونږ یې انوایټ کړي زه هم او زما بل ملګری اسد خان هم او هغه ځکه انوایټ کړی دی چې مونږ ټول په یو کلاس کې کلاس ویلو ځکه مونږ دواړه انوایټ کړي له خیره سره هغه ځي ته هم د تلو پروګرام دی ما یې ولې نه چې ویډیو هم جوړه کړمه یو یادګار وي او انشاءالله مزه به هم وکړي نو ګورو به چې څنګه پروګرام دی د لارې سفر به هم ته سره شیر کوو ولې شادي حال کې پروګرام دی او هغه ټول پلازې سره اخوا ته کم اسپتال جوړ شوی دی نوم خو ما ته نه راځي خو هلته کې وایي شادي حال دی هلته به راځئ نو انشاءالله له خیره سره ریډي شوي ور روان یو او ویډیو مې سټارټ کړله انتظار دی د اسد خان چې هغه راشي نو انشاءالله د خپلې علاقې نه به روانېږو خو ټیم درته ښودل غواړم مخامخ ګډیال لګېدلی دی لږ به زوم هم کړو په باندې 12 بجې دي دلته کې ګورم اسد خان ته په انتظار یم او اسد خانه بلا دې لیټ کو ګورې شاه حسینه اسد چې دی بلا انتظار را باندې وکړو یو ګنټې نه ورته ولاړ یم وایي درځم او درځم شاه حسینه ټوله ګناه ده ده زه په وخت ریډي شوی یم وروره او که داسې څه پروګرام ختم و نو ګناه به د اسد او ما ته وایي راځه او خپله ورته یو ګنټې نه ولاړ یم او لیټ کېږي زو نو ناوخته نه دی څه ټیم دی په باندې 12 بجې دي زه چې بسم الله کو مزل پکې هم شته که نه نو راځئ دوستانو لیټس ګو بس دوستانو د علاقې نه پې دا دی ور روان یو ور ووتلو او له خیره سره په مزه روان یو موسم هم ډېر ښایسته دی او انشاءالله خوراک به پکې ډېره مزه وکړي او بلکل ګنټو والا ورشه چې شاه حسین له سوالو نو څه به یاد ساتي مړه په دې بېروزګارۍ کې هم شاه حسینه مونږ سره ستا د ګفټ غم دی څه پکې وکړو یار نو والا رالو خو دلته کې هم بله راشته یاره کیسه ډېره ورانه ده او الریډي مونږ چې دی لیټ شوي نو ګورو چې په څه باندې سلا راځي دا څه ده هغه ګفټ پالو او انشاءالله خپل مزل به یو ځل بیا چې دی برقرار ساتو جاري ساتو دا وګورئ بلا رش دی نن د ودونو ورځ ده اتوار ورځ ده که نه نو ځکه رش ډېر زیات دی اسد خانه څنګه اسد خان هم رالو دا وګوره ویډیو اپلوډ شوي نی چې اسد خان لایک او کمنټ پې رالي اسد خان څنګه چېرته خوشي ښه چکر مکر وی موسم باره کې څه وی و زنده باد چېرته واده ماده نشته چې لاړ شي ورله که نه مونږ دې ځان سرې بوځو ښه جزاک الله ورشه مټیانو والا رالو روړه نوم دې سرې شکیل رور لراړو او دلته نه ډبې له خیره سره ښایسته جوړو زه بسم الله کې لکه ناوخته دی ښه تانو تشې خرچې دي دلته نه پکې پټرول هم اچول غواړي دیوالانو له خیره سره ټول پلازې سره نږدې وو خو که درته ویم داسې موسم دی ماشاءالله چې انتهایي نشته دی ښه د یخنۍ علامې سهار یخني هم وه لکه داسې موسم و چې څادر په سرولو ته خبره جوړه شوې وه نو له خیره سره دا رانږدې وو لږ مزل کې به شادي حال راورسي او انشاءالله بل ملګري سره به تاسو هم میلاوو او ګورو به انشاءالله غیر چاپیره کمې نظارې چې د کتو دپاره میلاویږي به هم ستاسو په خدمت کې شاملوم انشاءالله برپور مزه به ترې والی پټرول پمپ کې هم تیل اچول نو یو انډیوال وی چې مخکې هم تا ویډیو کړې وه او زه ستا ویډیوګانې زه ګورم او هغه دې نه ده ورکړې ما ورته نن به مست ورکومه نو لکه خبره داره چې فین فالور زیات شوي دي ماشاءالله اسد او دې منل سره ټول پلازې له راورسېدو او د باران ساس کې هم شولو اسد ته مې وي ځان وباسه هسې نه باران هم لوانده کي نو بس له خیره سرې خبره را نږدې شوه دلته کې هسپتال دی هغې سرې نږدې ځای دی نو هلته کې به ځان رسوي انشاءالله
شادي حال ته چې ورسو کنه نو تاسو ته به هم خیمه که خدای کړی خیر وي. فاینلی له خیره سره راورسېدو ښه دا له خیره سره راورسېدو ماشاءالله ډېر ښکلی شادي حال دی او ډېر ښکلی ځای دی او ډېر لوی ایریا کې دی دا وګورئ جناب. کې کلب ورځو صدا دا ښکاري دا وګورئ دونه ورو ورو یې راوستم که زه درته ووایم ولې وایي ویښته مې خرابېږي دا ښکاري وګورئ سمې ګومنځ یې د ګوتو نه جوړې کړي دي او لګیا دی هغه د شیشې لمورلو نو مونږ ځان د دې ټینشن نه خلاص کړی دوستانو هسې راته یم ګنجې سر مزه کوي چې کله نه مې بیا پاکي راښکېده نو باران د ودرېدو نوم نه علي د خو راورسېدو کسان هم په دروازه کې ولاړ دي استقبال ته د میلمنو دپاره خو مونږ یو بل ملګري ته هم ویټ کوو چې هغه به لږ ساعت کې راورسي دلته ورسره یو ښکلې جونګړه لکه د پښتنو د روایاتو مطابق یې جوړه کړې ده ماشاءالله او دلته به مونږ لږ ویټ کوو ولې چې زموږ بل ملګری هم را روان دی او دې خوا چمن ته وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلی او بهترین ځای دی او ډېر لوی شادي حال دی نو دلته به مونږ لږ ویټ کوو چې زموږ بل ملګری راورسي هغې نه پس به مونږ دننه هلته انشاءالله انټر کیږو هغلته وګورئ کسان ولاړ دي ښه ګڼ ښه دوستانو فایلني له خیره سره مونږ راورسېدو د شادي حال دننه مناظر هم تاسو وګورئ میلمانه ناست دي زه د خپلو ملګرو سره هم تاسو میلاوم دلته کې دا وګورئ شاه حسین خان چې زموږ کلاس فیلو هم دی له خیره سره واده دی ډېر ډېرې مبارک شي ورسره فهد خانه مشر ورور دی د هغوی هم واده دی له خیره سره ماشاءالله او دا ټول خپل خپلوان یې ولاړ دي ورسره دا وګورئ دوستان یاران ښه مزه کوي ماشاءالله نو خدای دې په اسد خان هم دا ورځ زر راولي حسین نه مې څه تپوسونه کول خو خبرې نشم کولی وایي ګران کار دی راځئ ماماجي راځئ میلمانه هم جوک در جوک را شروع دي موقع مې ومینته خو شاه حسین وایي چې ریډي نه یم خبرې کول وایي ګران دي شاه حسینه څه خو ووایه ګرانه احساسات دې راته ووایه جاسو بس دا یو خبره زبردستی زه بس نور دې نه چېړم دا ټول انډیوالان زما ناست دي اسد خان سره زه رالم دا بل د کنډرو زموږ رور دی هغوی راله هغه نامې خو یې نه راځي یار په دې بخښنه غواړم نوم دې واله محمد حسیب د کنډرو سره تعلق ساتي ستاسو نوم دی کلیم الله بالاج و د بلا دا غوړې داسې نوم دی چې تا مونږ موټر کې راوستي یو یار ستاسو نوم دی بیټه سایم نوم دې څه دی افاق زید زبردست او دا میلمانه ناست دي روټۍ له خیره سره یې شروع شوله او دلته کې مونږ هم ویټ کوو خو خبره په نمبر ده نو له خیره سره دا وګورئ میلمنو د خدمت دپاره چې دی خلک هم ولاړ دي خدمت کې خلک هم لګیا دي څه کمې پیشې چې وي هغې پوره کېدو دپاره ماشاءالله اینډ فاینلی د ویټ از اوور ناو خبر را نږدې شوه راورسېده دا وګورئ جناب اسده پوزیشن کې ورته دا خوراک چې دی له خیره سرې رالو او ځکه مې ووي چې د ویټ از اوور ناو نو خبر را نږدې شوه له خیره سرې بسم الله کوو به دې نه پس روټۍ مو خوړله شکر الحمدلله ټول ملګري ښه ماړه شو د خدای فضل سره ماشاءالله خوراک ښه ډېر او داسې ځان موړ کو چې لږه خبره پکې نشته دی الحمدلله ماشاءالله دا وګورئ ایریا ټوله کلیر شوه صفا شوله مونږ هم پاسو بسم الله کوو به او بس داسې قسمه پروګراماتو دوستانو ویډیو مې شروع کړې وه تاسو هر څه وکتل یقین لرم چې ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي باقي به بار لږ ګرځو لږ داسې وګرځو راوګرځو به نو روټۍ به هم ازمه شي او دا ملګري رالي ګپ شپ به هم ولګو هغې نه پس به انشاءالله د کور په لور باندې روانېږو او بار هم یو ښکلی موسم السلام علیکم دادا جی خی خیر دی جی صحت هم ښه دی خیر دی جی السلام علیکم دننه خو ایسي لګېدلې وه ما یې بار چې وځي نو موسم به داسې وي چې لکه خراب به وي خو نه بار هم یو بهترین موسم او دا وګورئ
دلته کې ناسته بیا پکار ده لا دلته کې لا چمن کې ځای به ډیسایډ کوو هغې نه پس په کینو ګپ شپ په هم لګو او دا زمونږ د ورور شوسین وادو او د شافات کشر ورور مونږ سره کلاس کې مشر ورور یې مونږ نه سینیر او مخکې ورانه د هغوی واده ته هم حاضري وکړه او څه قسمه ویډیو چې کېدی شو هغه ستاسو په خدمت کې شامله کړله نو دوستانو باقي به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم اوس ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان